بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت په کلۍ کې به نغښتي وئ. زموږ او تاسې د نن ورځې درس چې دی هغه بې واک غږونه، نیم واک غږونه او دفتونګ یا غبرګ یا ترکیبي غږونه دي. موږ او تاسې په تېر درسونو کې واویل غږونه وپېژندل. نن ورځ د پاتې درې ډولونه یې پېژنو. راځو ناخپلواک یا کنسوننټ غږونه. کنسوننټ غږونه یا اوازونه هغه اوازونه دي چې د تلفظ په وخت کې غږیز غړي په حرکت راولي. کوم غړي چې موږ او تاسې غږ ورڅخه جوړیږي هغه په حرکت راولي، لکه ب بهیر او ت تورزن. موږ او تاسې په دې دوه کلمو کې یو څه تشریحات وړاندې کوو. دلته راځو بهیر. که موږ او تاسې بهیر ته متوجه شو، د بهیر باید موږ او تاسې دا ډول ولیکو. بهیر دا ځان ته ولیکو با او هیر ځان ته ولیکو هیر بهیر. که موږ او تاسې بهیر لیکو، دلته په دا کلمه کې یو کوچني اضعاف لري چې دلته موږ او تاسې ځیر شو وبه وایو چې د ب باید په الف جګه شي، یعنی الف ورسره جمع شي. خو نه، دا د بهیر کلمه چې ده دا یوازې په دې ځای کې بندښت وکې کېږي. با هیر بندښت وکې شو. او په تورزن کلمه کې هم همداسې. تورزن کلمه چې موږ او تاسې کله ولیکو، که چېرته تجزیه کوو یې تور ځان ته لیکو او زن ځان ته لیکو. تورزن تورزن یوازې یې بندښت وکې شو. په دې ډول موږ او تاسې باید بېواک غږونه. بېواک غږونه تورې چې دي بیخي زیات دي، لکه ت جیم دال ښ نون. دا ټول تورې چې دي پرته له واویلو څخه او راتلونکي درسونو کې ځینې سیمې واویل دي، له هغه پرته نو ټول کنسوننټ اوازونه دي. دویم راځو موږ او تاسې نیمواک یا سیمې واویل غږونه پېژنو. سیمې واویل غږونه څه ډول غږونه دي؟ هغه اوازونه دي چې د واویلو او کنسوننټو څخه جوړ شوي وي، یعنې د واویلو او کنسوننټو څخه. موږ او تاسې واویل غږونه هم وپېژندل او کنسوننټ غږونه هم وپېژندل. دا توپیر یې په دا کې دی که چېرته د څپو په منځ کې راشي نو واویل دی، او که د څپو په منځ کې را نه شي نو کنسوننټ اواز ورڅخه جوړېږي. دلته یو څو اوازونه دي، په دوه ډوله دي. موږ او تاسې سیمې واویل غږونه چې دي دا په دوه ډوله دي، یو واو دی او بل یې ده. موږ او تاسې دلته د واو اوازونه وایو چې خوله. که چېرته ځیر شو خوله دلته موږ او تاسې لیکلې ده. په دې کې د اخري له موږ او تاسې زورکای ویلی وو چې په اخري کې یا په د منځ کې دا واو چې دی خو دا واو د لنډ پیښ د لنډ پیښ معنا ورکوي، او که چېرته دلته واویلو کې راوړو دا د کوچني زورکي معنا ورکوي، یعنی په اخري کې هې ده دا. او بل د ورور په کلمه کې، د ورور په کلمه کې داسې یو څه نشته چې موږ او تاسې واویلو ته متوجه کړو. په دې کې کنسوننټ دي، ځکه د غږیز توري یې په حرکت راوستل. ورور ر و ژبه ستونی خنجره او شونډې ټولې په دې کې په حرکت راغلي، یعنې بندک هم پکې وږي کېږي. واورې ځون ته واورې ځون ته. دلته ورور 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 ځان ته او ر په اخري کې چې کله ورګډه شي دا ځان ته اواز بیخي جلا جلا اوازونه جوړوي. او بل موږ او تاسې راځو د ویاړ په کلمه کې، لکه دلته موږ او تاسې یې ته متوجه کوو. د ویاړ په کلمه کې واویل دی، موږ او تاسې لیکو ویاړ. دلته مو ویاړ لیکلی دی، واویل دی ویاړ. دا د الف معنا ورکوي. دلته واویل حروف پکې استعمال شوی دی. ویاړ خپله موږ او تاسې وینو واویل ویاړ د یې سره الف ګډ شوی دی. او که چېرته د یوم کلمه وګورو په دې کې واویل حروف نشته. یوم وبخئ یم، اگر چې پکې راغلی دی دلته، خو شرط یې په دې کې دی چې دا د یې کلمه چې دا د یې فنیم چې دی په کلمه کې کنسوننټ ځکه دی چې د کلمې په اول کې راغلی دی. دلته شرط ورته ښودلی. موږ او تاسې هلته وویل چې د یې چې ده دا یې څرګند ده یې. دا موږ او تاسې یا باید د کلمې په منځ کې وي یا باید د کلمې په اخر کې وي. په اخر کې دا موږ او تاسې د هغې دپاره شرط کېښودو. دریم راځو موږ او تاسې دفتنګ غږونو ته راځو.
دفتنګ غږونه کوم غږونه ته ویل کېږي غبرګ یا ترکیبي اوازونه دغو ته دفتنګ هم ویل کېږي هغه اوازونه دي چې د واویلو او سیمې واویلو څخه جوړ شوي موږ تاسو دلته کنسوننټ غږونه وویل واویل غږونه مو وویل نیواک غږونه مو وویل چې نیمواک غږونه د واویلو او کنسوننټو څخه چې جوړ شوي وي او دفتنګ غبرګ غږونه موږ تاسو وایو چې د واویلو او سیمې واویلو څخه چې جوړ شوي وي په سیمې واویلو کې موږ تاسو دوه حروف ویلي دي یو واو دی او بل یې ده باید له دې څخه یو حتما پکې وي او د واویلو څخه باید هم د اوو حروفو څخه یو پکې وي دلته موږ تاسو لیکلي دي لکه الف یې چې سره ګاډه کې الف یې چې سره ګاډه کې دا ډول موږ تاسو لیکو آی د آی ویل کېږي موږ تاسو په دې کې کلمې جوړو چای دی ځای دی او داسې نور کلمې ځکه چې په الف او یې سره ختمې شوي وي او بل آی هم دا د الف او یې دا دلته موږ تاسو چې د الف او یې لیکلی دی تاسو به وایئ چې د دې او د بل ترمنځ توپیر څه شو دلته دا الف او یې یوازې د څرګندتیا په خاطر د الف موږ تاسو ورسره لیکلی دی کنې نوره چې دا زورکای دی زوار دی زورکای نه وبخئ زوار دی دا زوار دی لکه موږ تاسو لیکو ورای لیکو سړی وګورئ په دې کلمو کې موږ تاسو دلته الف نه وینو خو موږ تاسو د الف د یې سره په دې خاطر لیکو چې یوازې څرګند وي چې دلته د آی معنا په دې ځای کې هم ورڅخه اخیستل کېږي خو یوازې د زوار په ډول ځینې داسې کلمې شته چې لکه الف چې ولري خو ځینې خلک په دې وخت کې الف ورکوي سړی داسې لیکي دا غلط دی نه دا الف له منځه کته کېږي نه لري په دې ځای کې زوار لري دلته موږ تاسو لیکلی د آی او د دې آی او د دې آی ترمنځ به موږ تاسو توپیر ونه شو کړی خو په هغه صورت کې موږ تاسو د ترمنځ توپیر کولی شو کله چې دلته موږ تاسو واویل حروف زده کړي وي او بل راځو واو او یې واو او یې دلته موږ تاسو د یې به ټکو ځکه لیکو چې دا نرمه یې ده نرمه یې به په اخر کې وایو واو او یې موږ تاسو لیکلی دي واو او یې لکه خوی موږ تاسو لیکلی دی لوی لیکي همداسې نور او بل راځو لکه اداره یې موږ تاسو ورسره لیکو لکه اداره یې یوازې لکه اداره یې که د دې سره هر حروف ګاډ وي د دې سره چې کوم حروف ګاډ موږ تاسو لیکو هوسۍ هګۍ او داسې نور دا په دې کې هم راځي د اوازونه او بل موږ تاسو دلته لیکو واو او یې بل هم واو او یې په دې ځای کې موږ تاسو چې کله واو او یې لیکو د دفتنګ اوازونو سره لوی او همدا د یې په مرسته جوړ شوي اوازونه چې دي په دې ځای کې موږ تاسو لوی په دې کې هم لیکلی دی لوی خو دلته په واو کې فرق دی یوازې په چی کې فرق دی په واو کې په دې ډول فرق دی چې په دې ځای کې چې موږ تاسو لوی لیکو داسې لوی دا لوی باید داسې ولیکلی شي لوی ځکه چې اوږد واو راځي په اخر کې د دې کلمې دا واو یې او د دې واو یې ترمنځ موږ تاسو فرق په دې ډول کوو داسې که چېرته موږ دلته لکه چې وکړو چې زوار او الف او که چېرته په دې ځای کې لیکو دلته لیکو دا لوی چې دی لوی دا د اوږد واو معنا ورکوي لوی موږ تاسو پاس ولیکه لوی اوږد واو یې څرګند کړ او که چېرته د دې کلمې په دې یې کې موږ تاسو لوی لیکو لوی په دې کې باید موږ تاسو لوی داسې ولیکو داسې لوی څرګند او لاند پیښ ورسره یو ځای